زمکه گویا د اسمان د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخاوت په اړه فرمای: ما سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن شیء قط فقال له. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای: هیڅ کله داسې نه دی شوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه څه شی غوښتل شوی وي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی وي چې نشته. هیڅ کله داسې نه دی شوي. دا ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر فیاض او سخي و. هیڅ سائل او سوال کوونکی خالی لاس نه دی پریښی، مګر دا چې هغه شی د ده سره نه و. نو په هغه صورت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چوپ پاتې کېده او په خوله به نه ویل چې نشته، چې ورسره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سائل او سوال کوونکی تش نه دی پریښي. نو تاسو هم درنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، چې کله یو سائل د ستاسو دروازې شاته آواز کوي، خیر یا یو مړۍ ډوډۍ او خوراک غواړي، مه سپموئ، وروی باسئ د کوره ورې کوي. الله رب العزت به ستاسو په مال او ستاسو په اولاد کې برکت اچي. د افغاني ټولنې وګړي ډیر په بدبختیو کې ښکیل دي، ډیر بېوزله دي، ډیر مسکین او فقیر دي. نو هغو کسانو ته چې الله رب العزت شتمنۍ ورکړي، الله دنیا ورکړي، نو د دې خپل مال نه د الله رب العزت حق فقراو، مساکینو او بېوزلو ته ورکړي. تېره ورځ زه کور ته روان وم، 12 بجې به وې یا به 12 نیمې بجې وې، ګرمي هم وه. یو ماشوم مې لیده چې د 9 کلو یا به د 10 کلو، دا د آیسکریم غټه ګاډۍ یې په لاسونو کې نیولې وه، زور هم نه رسېده، دا به یې تیل وهله او آواز به یې کوه. کله چې زموږ د کور دروازې څخه راورسېد، نو ما ورته ویلې بچیه دلته کښېنه چې زه تا ته ډوډۍ راوړم. لاړم په کور کې چې هر څه پاخه ول ورته مې راوړل، ویې خوړل، خوشحاله شو. بله ورځ بیا هم داسې تېرېده، نو زما ورور ته ویلي وه چې تېره ورځ دلته یو کس ما ته ډوډۍ راوړه، خو زه یې په خبرو ډیر شکي وم چې دا خو به مولوي صاحب نه وي، کیدای شي دا ماشوم به د هغو ولایتونو و چې هلته زموږ خپرونې اورېدل کیږي. او دا یې ورته ویلي و چې زه یو ارمان لرم چې زه مولوي صاحب سره روغبړ وکړم او ورسره ووینم، چې نن ورځ الحمدلله بیا را سره مخامخ شم. نو شتمنو ورونو، اغنیاو، سرمایهدارانو، که د خپل حق نه څه فقراو او مساکینو ته نه ورکوئ،
کوم حق چې د الله رب العزت ستاسو په مال کې دی هغه فقراو او مساکینو ته ورکړئ. الله رب العزت به ستاسو په مال کې برکت واچوي او د دې فقیر د بېوزله او د مسکین پرده به هم الله رب العزت وکړي. دا کار هغه کسان کوي چې د هغوی په زړونو کې د محمد رسول الله مینه پرته وي، ځکه چې په زړه کې د رسول الله مینه وه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق ژوند تیری. بل دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو ښو صفاتو درلودونکی او څښتن و. د بخاري حدیث ده، راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه الصرج في عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ټولو زیات ښکلی او حسین و. په جود او سخا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال نه و. تر ټولو انسانانو زیات زړور او دلاور و. یوه شپه د مدینې په خلکو کې ویره او ډار خپور شو چې شاید دښمن د ناڅاپي حملې پروګرام نیولی. خلک د آواز په لور روان شول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مخې ته راغی چې د ټولو خلکو څخه مخکې د آواز ځای ته تللی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وفرمیل مه ویریږئ، د ویرې او پریشانی څه خبره نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې چې توره په غاړه کې پرته وه، د ابو طلحه په اس باندې سور و چې هغه اس باندې زینم نه و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اس په توصیف کې وفرمیل ډیر تیز رفتار اس دی. لقد وجدته بحرا او انه لبحر. همدارنګه د مسلم حدیث ده. راوی د حدیث حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه دی. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت په اړه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ډیر زیات نفل منځونه وکړه. یا به شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات منځونه کول تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه مبارکې پښې وپړسېدې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل شول چې تا ته خو ټول مخکینی او وروستني ګناهونه بخښل شوي دي، معاف شوي دي، نو تاسې ولې دومره تکلیف برداشت کوئ؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو آیا زه د دې نعمت او مهربانی په بدل کې د خپل مالک او بادار شکر کوونکی بنده جوړ نشم؟ د نوافلو په ډیروالي د الله رب العزت قرب او نزدېکت حاصلیږي.
د دې لپاره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې همیشه ویښ او د شپې ډیره برخه به د الله رب العزت په عبادت کې تیروله. د ډیر عبادت او قیام له وجې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې پښې وپړسېدې او کله کله به وچاودېدې. دا حالت چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ولیده، عرض یې وکړ چې الله تعالی ستا مخکینی او رستنی ټول ګناهونه معاف کړي دي، تاسې دومره ډیر تکلیف په ځان مه راولئ چې صحت مو خراب نشي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین دا غوښتنه ونه منله او په ټول عمر کې تهجد او قیام اللیل پرېنښود. او د هغه سبب دا بیان که چې الله تعالی پر ما بېشمیره احسانات کړي دي او په بې پایانه نعمتونو یې نازولی یم او زما مخکینی او رستنی ګناهونه یې معاف کړي دي، نو د دې لامحدودو احساناتو او کرم نوازی د شکر د ادا کولو په خاطر به زه تل د الله رب العزت په دربار کې سر په سجده یم. یو وفادار غلام باید تل د خپل آقا او بادار شکر گزار وي او هر لحظه باید د بندگی او وفاداری ثبوت د خپل آقا په دربار کې وړاندې کړي. نو له همدې عمله په ډیر شوق او محبت سره د الله تعالی په دربار کې حاضریږم او بیا بیا حاضری ورکوم او د الله رب العزت په وړاندې په کثرت سره د خپل اخلاص او عاجزي هدیه تقدیموم. نو کومو خلکو ته چې الله تعالی په اسلام باندې د عمل کولو او د هغه په لور د خلکو رابللو توفیق ورکړی وي، هغوی باید په دې ستر نعمت باندې د الله رب العزت شکر ادا کړي او د هغه د ادا کولو طریقه دا ده چې د شپې په وروستۍ حصه کې د تهجدو او نوافلو پابندي وکړي. هغو کسانو ته چې الله رب العزت په اسلام باندې د عمل کولو توفیق ورکړی، یا داسې چې خلک د الله رب العزت دین ته رابلي، الله دا توفیق ورکړی، نو دوی د الله رب العزت شکر ادا کړي او د الله رب العزت د شکر د ادا کولو طریقه دا ده چې د شپې په وروستۍ حصه کې د تهجدو او نوافلو پابندي وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د دې توفیق راکړي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د ټولو اصولو مراعت کو. د مسند احمد او د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای چې د بدر د غذا په ورځ درې کسه په یو اوښ په نوبت سره سپریدل. حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو اوښ کې شریکو. کله به چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیاده تللو نوبت راغی، نو هغو دواړو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یا رسول الله، ستا پر ځای به موږ پیاده ولاړ شو. فقال نحن نمشي عنك. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه تاسې دواړه زما څخه ډیر ځواکمن او قوي یاست او نه زه له تاسې دواړو څخه ډیر د اجر څخه بېنیازه او مستغنی یم. فقال ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. د مدینې منورې څخه د بدر په لور د سفر په دوران کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیاده تللو نوبت راورسېده،
نو دواړو ملګرو محمد رسول الله ته وفرمیل یا رسول الله ته په اوښ سپور اوسه ستا په ځای به موږ پیاده ولاړ شو. لیکن د دواړو جهانونو سردار دا غوښتنه ونه منله. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او کردار تر ټولو روښانه اړخ دی. د ملګرو د غوښتنې او اصرار سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټاکل شوو اصولو څخه تجاوز او سرغړونه ونه کړه. په انساني تاریخ کې دا یو ناآشنا او حیرانونکی منظر دی چې د نړۍ سردار په خپلو پښو پیاده روان دی او غلام یې په اوښ سپور دی. نو الله رب العزت په بدر کې مجاهدینو ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دښمن په مقابل کې نصرت او غلبه ور په برخه کړه. په دې غذا کې د کفر اویا ستنې ونړېدې او اویا تواغید د مجاهدینو په لاسونو کې بندیان پرېوتل. له دې غذا وروسته د مکې د مشرکینو مورال مات او حوصلې ټیټې شوې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسی وزن په ټولنه کې راڅرګند شو. د غذا څخه وروسته د مدینې اکثره خلکو اسلام قبول که او دښمن په ویره کې شو. د اصولو مراعات هغه څوک کوي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق ژوند تیروي. الله دې موږ ته توفیق راکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. زمکه گویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی. ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی. زمکه گویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی. په ګونګه ژبه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبدیت او د بندگی مقام د بخاری حدیث دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په منبر باندې وویلې سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی. هغه فرمایي چې ما د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه څخه چې په منبر ناستو واورېدل ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ای خلکو زما په توصیف او صفت کولو کې له حد څخه تجاوز مه کوئ لکه څنګه چې نصاراو او عیسایانو د حضرت عیسی ابن مریم په مدح او صفت کې مبالغه کړي. زه خو د الله بنده یم نو تاسې داسې وایئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. دا حدیث د مضمون په لحاظ ډیر مهم دی. په دې حدیث کې ډیر په وضاحت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه بیان شوی ده. دا یو حقیقت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی الواقع د الله بنده دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند د الله د بندگی ښکارندوی دی او د الله د بندگی حق ادا کړی دی. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي چې د الله له لورې د کم بنده د قرب او مقبولیت تر ټولو لوی سند او دلیل دا دی چې الله یې په خپلو صالحو بندگانو کې وشمیري. د انسان تر ټولو لوړه مرتبه دا ده چې په خپل ټول عمر کې د الله د بنده او عبد په توګه ژوند وکړي او الله تعالی ورڅخه خوښ او راضي شي او په خپلو بندگانو کې حساب کړي. دویم حقیقت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی
الله تعالی هغه د بندگانو ته د سمې لارې د ښودلو او پر هغې د تللو لپاره د خپل آخري نماینده په توګه رااستولی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانیت د هدایت لپاره د الله تعالی له لورې قرآن کریم راوړی، د ژوند تیرولو لپاره یې د ژوند نظام وړاندې کړی او د الله تعالی په ځمکه د الله قانون نافذ او غالب کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې دا دعوه کړې چې زه د الله بنده او رسول یم. د دې مطلب دا دی چې زه نه خدایم او نه د الله سره شریک یم، نه د الله رب العزت ند او مقابل یم او نه یې مثل او هم پله یم، بلکې زه په څرګنده توګه وایم چې ما سره د الله خزانې نشته، نه زه په غیبو پوهیږم او نه فرشته یم. زه خپل ځان لپاره د ګټې او تاوان مالک نه یم او نه تاسې ته کومه ګټه او تاوان رسولی شم. زه یو انسان یم، البته الله تعالی د انسانانو د هدایت او لارښوونې په خاطر ما ته وحی نازل کړی دی. نو زه د الله تعالی له لورې تاسې ته رسول او پیغمبر یم. چیرته داسې ونه شي چې ما د بندگی د مقام څخه پورته کړئ او د خدایي مقام ته مې ورسوئ او د الله تعالی سره مې په شریک او برابر جوړولو په خپلو ځانونو ظلم وکړئ. یا دا چې ما ته هغه صفات منسوب کړئ کم چې د الله پورې خاص دي. زه د الله تعالی سره د هغه په پادشاهي او ملک کې شریک نه یم، زه معبود هم نه یم، بلکې زه د هغه ذات عبد او بنده یم چې د ټولو کائناتو مالک او حاکم دی. زه د هغه ذات عبادت او پرستش کوم چې اقتدار او حکومت په جهان کې مسلط او حاکم دی. زه نه خالق یم او نه روزي ورکوونکی یم. د چا مرګ او ژوند زما په لاس او واک کې نه دی. نه څوک ناروغ کولی شم او نه چاته صحت او روغتیا بخلی شم. زه یوازې د الله بنده یم. د خلکو د هدایت او لارښوونې لپاره د پیغمبر په توګه رالیږلی یم. راشئ زما په مرتبه او حیثیت ایمان راوړئ او زما له لورې د راوړل شوي دین پیروي وکړئ او زما په لار ولاړ شئ. د عیسایانو او نصاراو په څیر د حد څخه د تجاوز هڅه مه کوئ. هغوی ظالمانو د الله رب العزت بنده عیسی د الله زوی وباله، د هغه په توصیف او تعریف کې له مبالغې څخه کار واخیست، د هغه له بشریت څخه انکار وکړه او د الوهیت مقام او درجې ته ورسوه. نتیجه دا شوه چې هغوی په خپله هم د سمې لارې څخه بېلارې شول او د دین بڼه هم بدله کړه او د دین څخه یو نه پوهېدونکی شی جوړ کړ. او د دې عقیدې په اساس چې د تسلیس عقیده ده چې عیسایانو د دین کومه نقشه جوړه او مرتبه کړه، بشریت هغه د نظام زندگی په حیث له قبلولو څخه انکار وکړ. بالاخره د الحاد او سیکولریزم لپاره لاره هواره او برابره شوه او د الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د راتګ د هدف او مقصد برخلاف کارونه پیل شو. یعنی په ځمکه کې شرک، الحاد او سیکولریزم مخ په خپرېدو شو چې عیسایي علما به د الله په وړاندې د خپلو دې کړنو او د هغوی د خطرناکو نتیجو ځواب ورکوي او الله به ترې پوښتنه کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق روان کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. گویا د اسمانونه وایي
چې یو الله 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 شته دی ګونګ ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی ځمکه ګویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی په ګونګ ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی